دا د څه غږ دی؟ زما خبرې مو په غور سره واورېدې چې څه مې وویل؟ وام اورېدل اغلې. میرمن ګوهرې څه خبره ده؟ ولې وارخطا میرمن یې؟ ښوونکې بېهوشه شوې ده اغلې. ولې په ښوونکي باندې څه شوي؟ سرطبیب وویل چې یخي شوی دی. د سلطان په کوټه کې استراحت کوي. ودې ویل چې د سلطان په کوټه کې ده؟ همالته بېهوشه شوې وه. موږ غوښتل چې خپلې کوټې ته یې بوځو خو سلطان اجازه رانه کړه. سلطان ډیر مهربانه سړی دی. په هر حال سبا ته به په خیر ښه شي. بیا ماته موال راکړئ. ولې نه زما اغلې؟ هغه کوتره مې په نظر کې نه راتله. هغه ښځه سر له سبا نه باید دلته ونه اوسي. باید له دې ماڼۍ نه لاړه شي.